تمانچې ترخ کې نیولې دا سپینې کترې والا دا سپینه ټوپۍ چې په سر ده د لاس او دا مخکې چې ورسره یو دی دا مخکې وروسته چې ګوري یو هغه هلک چې دا کوم ولاړ دی یو د سپینې کترې او د سپینې ټوپۍ والا دا یې ریحان صاحب سره شاته ولاړ دی دا سپینې ټوپۍ والا ګرو هغه ورځ لري نه ده د ریحان صاحب کوم قاتل چې دی هغه به هم معلوم شي ځکه که تاسو ګورئ نو کم سی سی ټي وي فوټیج چې دی هغه هم مخې ته راله کم تاسو هم کاته په دې کې دا کم دا ټوپۍ چې لګولې د ټوپۍ د او که یې څه څادر یې د سر نه تاو کړی دا کس دی ورسره یو بل کس کم دوه کسان چې دي هغه د دې په مرګ پسې راغلي وو پهله هم په دې باندې کوشش کړی یعنې د ریحان صاحب چې په یو ځای کې ولاړ دی دلته پې کوشش کړی خو څه موقع یې نه ده خوړلی نو دا چې کم دی بیا ریحان صاحب چې کم د دې ځای نه بل ځای ته تللی نو په هغه ځای کې بیا دوی خپل کوشش کړی دی او په کوشش کې کامیاب شوي دي خو کم سی سی ټي وي فوټیج چې دي هغه راغلي دي او هغه د اسلام آباد ته ټیسټ دپاره هم تللي او هلته به د دې یو ټیسټ کېږي او د هغې په نتیجه کې دا ګڼلی کېږي چې کیدای شي بیا په هغې کې دا غل کم چې دی چا مړی کړی دی هغه معلوم شي د دې نه پس به تاسو ته ویم یو دوه تصویران هم شیر کېږي کم چې دا وخت تاسو ته په سکرین ښکاري په دې کې هم دا ویلی کېږي چې دا دوه کسان دي او د دې په قتل کې هغه ملوث دي خو دا دوه کسان هغه ښکاره ښکاري یعنې څه پټ فنا پکې نه دي نو آیا دا خلک دا تصویران په څه بیس باندې شیر کوي د دې هم اوس پته نه لګي او بیا کم دا تصویران چې دي هغه د ګلداد خان سره یو دوه کسان ولاړ دي او د هغو سره مشابهت چې کم دی هغه وله کړی دی چې آیا دا دوه کسان هغه کسان کوم چې ریحان صاحب وژل دي هغه دوه کسان دا دي نو په دې کې اوس حقیقت څونه دی او کم دروغ پکې څونه دی په سوشل میډیا چلیږي خو دا د دې څه پراپر وی او هغه نشته چې دغه ځای نه دا تصویران راغستې کړی شوي دي او هغه سوشل میډیا طرف ته هغه چلیږي البته که څه نوی خبر سره راتله به تاسو سره شریک کوو انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو الله حافظ